ملګرو ښه راغلاست درته وایو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره د ګړنګي نشان ووهئ چې زموږ د ویډیوګانو خبرداری تر تاسو پورې د ټولو نه مخکې در ورسیږي. محترمینو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو څه د یوټیوب باره کې لږ مختصر غوندې معلومات درکړم. لکه ځینې معلومات دا دي چې څنګه خپل چینل په مخ بوځو، یعنې زموږ چینل دې داسې په مخ ولاړ سي چې هر سړی یوټیوب اوپن کړي زموږ ویډیوګانې دې ورته راسي. داسې څنګه سي او څنګه زموږ ډېر خلک دې داسې کارونه کوي چې د بل چا د ویډیو لاندې کومنټ کوي ورته چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لینک ورنه کړي، خالي داسې ولیکي چې زما چینل سبسکرایب کړئ، چې دا څنګه مشکل لري نه لري. داسې یو څه معلومات تاسو درکوم چې باید موږ خپل چینل په څه طریقه وچلوو، سره کوم استعمال کو، کومه لاره صحیح ده چې په هغه لاره موږ ولاړ سو او زموږ چینل په مخ ولاړ سي، کوم مشکل ورته پیښ نه سي. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو تاسې به له هر څه نه مخکې ولاړ سئ براوزر ته. کله چې براوزر ته ولاړئ نو هلته به تاسې خپل چینل ته تللي یاست، خپل چینل به اوپن کړئ. کله چې مو چینل اوپن کړئ نو تاسې زما چینل وینئ چې ما خپل چینل کې یو ویډیو مې هم ورکړې ده چې څنګه څوک ور داخلیږي هغوی ته به دا ویډیو راځي. او همدارنګه مې د چینل کې مې د بل چینل لینک هم ورکړی دی. دغه رقم اپلوډ ویډیوز، لایک ویډیوز تاسې لاندې وینئ او پاپولر ویډیوز دا به هم تاسې ورکړي. دا څنګه ورکوی سي؟ نو ملګرو له هر څه نه مخکې به تاسې چې کله خپل چینل پر مخ بیاست نو تاسې زه څو طریقې درښیم، هغه طریقې چې تاسې استعمالوئ د هغې لپاره به تاسې په دغه کسټمایز چینل باندې کلیک وکړئ. دلته هوم باندې کلیک وکړئ چې ستاسې ویډیوګانې مکملې راسي. دا وینئ ملګرو زموږ چینل اوپن سو. دلته اوس ګورئ دلته چې دي زموږ ویډیوګانې تاسې وینئ چې ما په څه ترتیب ورکړي دي. نو تاسې ته اول درښیم چې هغه څوک چې لیکي چې د ویډیو لاندې لیکي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ د هغې تاوان شته که نه شته، هغه فایده لري که نه لري، ایله تاسې ځانونه ستړي کوئ، ایله دا لیکئ دا مه لیکئ. نو زه به تاسو ته اوس در وښیم. تاسې به ولاړ سئ ویډیو منیجر ته، تاسې ته معلومات کېږي، صحیح ده. دلته زه اوس خپل کمیونټي ته راځم چا چې کومنټونه ماته کړي دي. دلته ګورئ ملګرو دغه نفر ماته کومنټونه کړي دي. نو په دغه کې چې چا کومنټونه دغه چې دي هغه ستاسې درښیم چې کم کومنټونه چې دي نه دي پبلیش سي، په سپام کې راغلي دي، هغه نه کومنټونه دي. دلته تاسې ګورئ دلته دا پورته تاسې وینئ چې دلته درې دي، یو پبلیش کومنټس، بل هایډ فار ریویو او بل لایکلی سپام. په دې سپام باندې دلته تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې وینئ ملګرو چې دلته کومنټونه ماته سوي دي، څه لیکلي دي؟ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ملګرو، یوټیوب کانال من سبسکرایب کنید، برادران عزیز من سبسکرایب مای چینل. ایو کومنټ. بل ګران وطنوالو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. بل لیکلي سبسکرایب مای چینل پلیز. یوټیوب ته دومره معلومات کېږي که تاسې په پښتو هم ولیکئ یوټیوب ته معلومات کېږي چې دې سړي څنګه کومنټ کړی دی. نو ملګرو دا یوټیوب یو ګپ نه دی، صحیح ده. یوټیوب کې کار کوئ سم صحیح کار کوئ، یو شی به هم کاپي رایټ نه ورکوي. نو دا اوس وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا یوټیوب نه مني. نو ګورئ ټول یې په یو ځای کې راوړي دي، ګوره ټول یې دغه کړي دي، سپام کړي، ټول کومنټونه یې ده ور سپام کړي دي. دا نو تاسې باید د دغې نه ډډه وکړئ، د دغې لارې نه تاسې استفاده ونه کړئ. او بل ملګرو چې غواړئ خپل چینل په مخ بوځي د دغې لارې نه ډډه وکړئ. تاسې کوشش وکړئ چې په ورځ کې یوه ویډیو دوه ویډیو خامخا تاسې اپلوډ کړئ. کله چې تاسې په ورځ کې یوه یا دوه ویډیو اپلوډ کوئ نو کم نفرو چې تاسې سبسکرایب کړي یاست هغه نفر چې څنګه موبایل اوپن کوي ستاسې چینل به هغو ته، ستاسې ویډیوګانې به هغوی ته راځي.
ځکه چې کله څوک سرچ وکړي ستاسې چینل چې څنګه ستاسې چینل سرچ وکړي ستاسې ویډیوګانې به ټولې په سرچ کې راځي په دې خاطر چې دا اکټیو کې فعاله دي یعنی یوټیوب دا فعاله کړي دي یعنی چې تاسې روزانه ویډیو اپلوډ کوئ ستاسې ویډیوګانې به خلکو ته روزانه معلومیږي او روزانه په سرچ کې ستاسې ویډیوګانې راځي نو کوشش وکړئ چې خپل ویډیوګانې روزانه یوه یا دوه ویډیوګانې تاسې اپلوډ کړئ او بل ملګرو یوټیوب ته چې کم تبنیل جوړوي تبنیل ښه صفا صحیح تبنیل ورکوئ کاپیرایټ چې نه نو ستاسې ویډیوګانې به بیا لا پرمختګ وکړي که چیرې تبنیل مو نه زده نو زه تبنیل باره کې هم انشاءالله روانه ویډیو جوړوم او بل ملګرو یوه طریقه باید تاسو خامخا وکړئ چې ډېره صحیح طریقه ده او په دې طریقې سره زما چینل چې دی ډېر پر مخ ولاړئ نو دا طریقه کومه طریقه ده طریقه کیدای شي ما تاسو ته مخکې یم یو ویډیو کې ښودلې وي خو اوس هم درته تکراري وایم چې کومه طریقه باید تاسې وکړئ زه ځم ویډیو منیجر ته کله چې تاسې ویډیو منیجر ته راغلی دلته تاسې به دغه ویډیوګانې به تاسې ټولې ایډیټ کوئ زما په قسم باندې یو خو چې ستاسو چینل چې کوم نوم وي ستاسو د چینل د ویډیو نه اخر کې تاسې ورته ولیکئ بای آنلاین زده کړه اوس زما چینل نوم آنلاین زده کړه دی اوس ګورئ دې ویډیو ته ما لیکلی دی هاو ټو سیو پلی سټور ایپ ټو ایس ډي کارډ بای آنلاین زده کړه هر ویډیو لاندې شاته ما لیکلي بای آنلاین زده کړه بای آنلاین زده کړه نو دا چې تاسې ولیکئ ستاسې ویډیوګانې چې دي په کله څوک سرچ وکړي ستاسې ویډیوګانې به ستاسې چینل نه بعد ټولې ویډیوګانې ستاسې راځي دا طریقه به باید تاسې خامخا وکړئ او بل دوهم نمبر چې کم دی تاسې به هرې ویډیو کې دا طریقه استعمال کوئ څنګه طریقه ده تاسې به دلته دا ویډیو منیجر ته چې کله ولاړئ ایډیټ باندې به تاسې دلته کلیک وکړئ کله چې تاسې ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسې به دلته هغه نه بعد به تاسې اینډ سکرین تاسې وینئ دلته اینډ سکرین په دې اینډ سکرین به تاسې کلیک وکړئ اینډ سکرین یعنی دا معنا چې ستاسې ویډیو چې کله اینډ ته ورسېږي یعنی ختمیږي ستاسې کم ویډیوګانې ته معلومې سي چې بیا هغه ویډیوګانې خلک پلی کړي دا دومره صحیح طریقه ده ملګرو کله چې ستاسې یو نفر ستاسې یوه ویډیو ګوري نو د هغه نفر نه ستاسې دوه درې ویډیوګانې وکتل سي په دې طریقې سره ځکه چې هغه یوه ویډیو وګوري بندوي خو بله ویډیو داسې راسي تبنیل یې صحیح تبنیل یې هغه ته خوند ورکړي چې ولرې دا څه وایي هغه ویډیو وګوري هغې پسې بله راسي نو داسې ستاسې چینل پر مخ ځي ستاسې کولی سي داسې ډېرې ویډیوګانې ورته دغه کوي نو اوس ګورې دې ته ما 3 ویډیوګانې دې ته ما ورکړي دي صحیح ده په اینډ سکرین کې 3 ویډیوګانې ما دې چینل ته ورکړي دي او بل که چیرې تاسې ملګري لرئ غټ چینل لري نو هغوی ته ووایاست چې تاسو ته دا طریقه وکړي نو ستاسې چینل دې په اینډ سکرین کې ورکړي نو بیا کولی سي ستاسې چینل په هغې طریقې سره مخ ته ولاړ سي نو دا اوس ګورئ ملګرو دلته ایډ الیمنټ چې لیکلی په دې به تاسې کلیک وکړو اوس ما ګورئ دا د 3 ویډیوګانې ما دې ته ورکړي دي زه غواړم 4 یې کړم صحیح ده 4 ویډیوګانې دې ته ورکول کېږي په دې ایډ الیمنټ به کلیک وکړئ که تاسې په ایډ الیمنټ کلیک وکړئ دلته تاسې ته راځي ویډیو اور پلی لیست سبسکرایب داسې نور تاسې به ویډیو اور پلی لیست باندې کلیک وکړئ کریټ باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسې په دریم آپشن کلیک وکړئ چوز ا ویډیو اور پلی لیست په دې به تاسې کلیک وکړئ دلته اوس تاسې چینل ټولې ویډیوګانې راځي هر ویډیو چې تاسې خوښه وي هغه ویډیو دلته ورته ورکړئ اوس زه راځم دلته یو ویډیو ورکوم زه دلته هم دغه ویډیو ورکوم یوټیوب چینل په افغانستان کې جوړ کړئ دا ویډیو ما ورکړله تاسې به 4 ویډیوګانې داسې ورکړئ 4 ویډیوګانې دې ته ورکول کېږي نور ستاسې خوښه ده 2 ورکوئ چې ګورئ دا ویډیو ما ورکړله دلته دا دی کله چې مې ویډیو ورکړله تاسې دلته دا پورته سیو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ نو په دې طریقې سره هم تاسې ویډیوګانې پرمختګ کوي او ستاسې ویډیوګانې چې دي زیاتې کتل کېږي او بل ملګرو تاسې چې کم لیکل ویډیو ته ورکړي وي لکه ټایټل ورکړی لکه اوس ګوره ما ورکړی دی هاو ټو سیو پلی سټور ایپ ټو ایس ډي کارډ بای آنلاین زده کړه دا ما ورکړی دی نو تاسې په ډسکرپشن کې هم د هغه لیکل خامخا ورکوئ
او همدارنګه دلته ټیګز دی دا ټیګز ویني چې ما ټیګزونه ورکړي دلته آنلاین زده کړه پلی سټور اپ سټور دا ټیکنیکل زده کړه ټیکنیکل افضل داسې ټیګزونه به تاسې دوی ته ورکړي څوک چې سرچ وکړي په دغو باندې نو ستاسې ویډیو به ورته راځي په سرچ کې نو دا هم باید تاسې خامخا ورکړئ. اوس یو وخت کې دا ویډیو لاړ سي لایکونه زیات سي نو څوک هر سړی چې سرچ وکړي دا ویډیو به چې کم لیکل تاسې دلته ټیکس ورته کړي نو ویډیو به په هغه ټیکس په هغه لیکلو باندې ورته راسي. او د کاپی رایټ تبدیل کاپی رایټ ویډیو دې نه ډډه وکړئ د دغه مه استعمالوئ که چیرې تاسې دا استعمال کړئ ستاسې واچ ټایم او سبسکرایبر هر څه به مکمل پوره سي خو لیکن ستاسې دغه چې دی مونټایزیشن به عام نه سي. که اوس هم چیرې تاسې کاپی رایټ ویډیوګانې اپلوډ کړي وي هغه ډیلیټ کړئ همدا اوس نه ډیلیټ کړئ کنې ستاسې ته به ډېر غټ مشکل جوړ سي. نو ملګرو دا وه د نن ورځې لنډ مختصر معلومات چې ما تاسو سره وړاندې کړل. امید لرم چې خوښ سوي به مو وي که مو چیرې خوښ سوي وي لایک حتما ورکړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړه چینل ته راشئ. نور په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.